وایي ستا مې ګډه وډه کېږي مړه کېږم وایي که نه دونه لوی نصیب مې کم دی چې الله دې د دې ځمکې زړي ته ورښکته کړي بیا څه زبېرګي دې راغښتي دي دې کړ کې بس خاشم او د ډزې به وکړم بس دې پاک مې ستوي نو چېرته دې بوځو موږ دې چېرته بوځو مېړه خو دې په کوټه کې ناست دی خو د کوټې نه نه راوځي مېړه خو مې د الله ته یو سپي مرګ راغلی هغه په کوټه کې دی ته په کوټه کې اوس هم ډله کې په خولو کې سملولې ما نو زما دپاره هم ډنډې قانولې ما درته ویلو د خوشحالۍ ټیم چې که نه او پیپسیان او برګرې خورې نو دا یې راته ونه وي چې سپی راشه دې پیپسي نه خو یو ګوټ وکړه دا نو ته برګر او پیپسي خوړی شي نه دا ستا لپاره ښه دي زما خو غاښونه نشته که نه زه خو چې کوم دی د عمر د قرصراتو ښځه یم په بوډۍ زه خو په دې مزو په خوراکونو چې تپېږم ستا غوندې ښځه پکېږي ته ما سره باس کېږې ته ما هسپتال ته بوځې زه دې ولې هسپتال ته بوځم نو زه مې نه بوځي ګاونډیان به مې بوځي نو څه کې د ننګه شرمه به دې بوځم نو د کلي خلک په راپورې خاندي پوه شوې که نه ورځه ما مېړه ته ویمه اصلا سره په کور کې یو ناست یو بس دینه خو چې بېله ومه نو ښه به وه بای دا چې دا وروړې وایي که نه او دا پښمني دا بېګل یې واس کړی دی نو ته په دې چغ بار نه روځې نه نو زه اوږده ومه که نه نو عمر یې ته هم په دې نه وي بس ډاکټر وله راولم په منډه مړه به شم مرداره به شم بیا به یخ کښېنې یا بیا به د کور روزګار شي الله مه کوه جانو الله دې ستا په دې دا والي خدای دا وایي اوس موټر یې چلولی کوم ولې لکه ځان ته خیرې ولې کوي نو بس ځان ته به خیرې نه کوي سهارنامې هم داسې کړي دي څه وکړم څه کې ډاکټر یې لی بوځو نو بس بوځئ که نه نو الله بوځې که نه دا ما راته د دې قیسو ویلي چې اوس پیسه ګرځوم نو څه وکړم مړې نو مور ورته راته ووایه که نه جامې بدلې که او زر روزه شابه چې دا زر هسپتال ته بوځو ماما دې را روان دی د یو انسان کور کې چې مشري که نه نو ټول کارونه زده مې خو ته مشره نه یې که نه ښځه نه یې خی د یو انسان په کور کې چې کشر وي که نه او د مشر عزت وکړي که نه نو زه ستا خوښ یم ستا را دوه نیم کاله وشو 3 کاله ته راغلی که نه تا چې ته زما عزت کړی خو چې نن را باندې سخته راله نو په اوبو کې هم راته سملې نه عزت تورې که سپینې چې ته کښېنې د له په خپو زور وکړم د له کار وکړم نور څوک هم په سر دې کښېنوم یا خدای دې په شرمونو یا الله دې تباه کړه دا خو زما پر توپ واچولو دا څه کې کمره کې تیاره وه که نه نو الله پې مې څه لیدل ورشه خپل واچوه منډه بس وباسه اوس هم شرموئ غریب به زه چې ځو که نه چې اوس په دې سره تاسو ټول ګډ وډ خلک یې که مور دې دا بچي یې دي مور نوم یې ماله ښه مور ډېره د عزت ښځه وه خوښه الله دې مړه کړه سخته ده راباندې قبر ته دې خپې ښکته دي او بیا هم غزارونه کې ما ته پته ده چې تا خورې ښه کړي که نه ومقه بار کې خوږ لرګي ته به ما سره نوارې راځه قرقوري ته به ووایو بس لاره کې به چرستئ هغه مګه خو تنې د کور ته اوس نه راځي هغې ته پته چې بیماره ده پاسه پیسې ډېرې مه کوه پاسه په مزه مزه پاسه په مزه پاسه ته ورشه ګاډي راوله بیا به زه لپ در پاسه چینچي راوله ځه چینچي راوله میمه ناجوړه ده که نه میم صاحب موږ چې به ناجوړه شو که نه خاوندانو به کلک د دې لاس نویلو په دې پولو به یې خطا کړي اوس جنکۍ خو دونه نازکې شوې چې د کټ نه خپه نه کوځئ هغه مخکینی به خو لږ هغه به سوڅه غوړي وه سوڅه غوړي نو سوچه غوړي وو په خولې کې موږ نه راځي په کار چې لږ پیدا هله ګرم کړو یو انګور دی یما خدای دې یو انګور ته د ځمکې دا ور کولو کې چې ورښکته شوه ده الله دې خوله ماته کړه الله دې په خوله فالج راوله چې ته به ماته دا خبرې کوې چې په ستا حالات یې ما الله دې د دې ناروغه مه کړه الله دې په دې کټ کې سقا کړه الله دې زما د ستر چیلې کړه چې چړې لا خو هغه ژبې خو زموږ دپاره ډېر سره زر دی سره زر خورې یو خدا بیا پته رالي دا څه دي نو غرمې را پیدا شي یا خدایا پاک نو ستا ما کې څه کار دی ته داسې وایې چې کور کې راته مریض پروت دی ته مو مور دې چې دی په کوټه نو ځه خورای دې په بله کوټه نه نو ولې هغه بیا غلطه په کوټه کې نه دی هغه بار ورته چنچې پسې چینچي راله راځئ چې ځو راځئ چېرته ځو چېرته ځې هسپتال ته ځو که نه ته خبر نه یې که نه نو ولې تا ته ولې بل زموږ ونه ویلله لګیا یې مړه پیسې راواله مورې پیسې راواله ولې پیسې به ښه ښځه ستا بیمار ده اوس مو خور ته مې ویل نو ولې زما پیسې د چا سره دي د دې سره نه لګیا یې مړه دا مال راکړې کله دي یار وره کله 100 روپۍ راسره یې راباله وایي خدای دې زما په کپنو لګوي خو ما سره امین امین بس بیا نو خو داسې کنګال شي یم که نه چې راته ویلي نه شم درته
لاسه ستا د لاسه د ما د لاسه ولې ما دا د لاسه خو زه کنګال یم دا د ښځه راته په کټ کې پرته ده علاج یې نشم کولی ما ته ده وایه چې پیسې تا سره نشته تا سره نشته خورې ما سره یې وي خو دې بې غیرته نه دی دا بې غیرته دوه څلور روټه دي د نوم دپاره کولاوي پوټونو کې مې بیاري ته پوټونو کې مې بیاري نو زمونږ هم درته مهنت چالو کا نو تم بیا خلکو ته پر یادونه انا کوې ستا خاوند خو محنت شروع کړو که نه د تصویرار مې پې غټ ولګولو او آفر کې به یې کم ولګو ورشه تپوس وکړه بسي بسه اوس راله دومره راکړه چې د دې ښځې علاج پې وکړو مور دغه د پرایویټ هسپتال ته به یې بوځو که نه دا خو د قسمت خبره ده مړې خو اوس مرغو کې زما هغه ملګری دی سنون یې دی چې هغه هسپتال یې چې دی او د هغه لږ سنون دی مړه افتخار افتخار د خدای نه خو یې نه بوځو مړه نه چې ستا ملګری دی سره ولې نه بوځو نو دا هغه ښځه ډاکټره ده که نه افتخار چې کوم دې ظالمانو په هسپتال کې ورسره مړه یې هر قسمه ډاکټر شته ها د دماغ ورسره شته د هډوکو ورسره شته د جوړونو ورسره شته بس د دماغ وله تا ورته وښایو دا به تاسې وښایو چې د دماغ اوس دا قصې پرېږدې د پیسو غمو کې دا مردار هسپتال ته یوسه شنجي تا د چا راوسته دغه ځای کې فرید مامازي را روان و هله جو خوري بوقه را پسره وه زما بوتم راواله ولې مړه بیماره ده سړی کټونی څه چې چنچلې وباسو لګیا یې نن ولې پخپو دا شلې ده پخپو شلی نه ده زما دشمنان شل کې ولې ماما ته سره باندې خوشحالېږي خوشحالېږم در باندې د خدای مسلمان یې خدا خاوند دی نه دی پاسه پخپو شله نه سره روانه که راځه سمه ده مره زه به تاسو داسې ها زه به ورته ریږو کوم ځه ما ته لګیا سړی نو ته ما ته وایې د مشرانو دا وایو د مشر دا زما مشر دی ورته زه یو ورځ سترګې مه بدلوه سبا چې په تا سخته راشي نو تا به څوک وړي الله دې په داسې سخته نه راولي الله دې د داسې سختې نه ساتي زه راځم نه دی خو به واده نه کوي که نه بیا به ورسره پاسه کې مونږ کړېږو ستړی رالم د پي ټي وي نه ستړی رالم اوس په مړه پي ټي وي نه ستړی راغلی والله دا خوشنه خبرې نه ده کتله پټوي ساعت په ساعت کوي راځه لاس دې تاو کړه راکړه نو راشه دې خوا یو کس راتو شي ما له ماما ته لاس راکړه ولې ښځه چې وي بیماره ده لاس خیر دی خفه کېږه مخه نه والله به خیر کړي انشاءالله تعالی ستړي به څه ځه ښه تاسو دې ګوتلې الله به خیر کړي په ما باندې قیامت دی خیر د دغه سخته دی الله پاک په ما کې بس ولې نو چې زما چانو نه څه یا لکه دا خوله بند که ځینې بندو مېره ده مورې نو په ښځه باندې مې سخته ده ورته داسې به نه وایم چې خدایه دا سخته ده دې را به ما خیر دی ښه شربت به هم دلته دا مونږ واخلم جوس چې ورته ورجوسه رښتیا دی واه زه به لږ تېشه که نه د چنچې والا ته دی تیز بشي څه په اکسلای کې نه ناست ښه چنچۍ کې ناست اکسلې قسمت خو زما نه شو نه دا هسپتال دی بس ته ورشه بیا نن ته ستا جواب وکړه صحیح ده صحیح ده راځه خوله بیته بیته مه کوه چې کله خوشحاله یې نو د خواخیال نوم هم نه دی او چې کله نو منډې مه راکوه راځه ته به سره څه کوې ولې ښځې رانه بوځو ته څه کوې خدای مسلمان اوس دوا کوه دوا چې الله پکې خیر واچي الله به خیر کړي یا الله د قدرتونو مالکه خدای را باندې راوورې بچي مې ډېر خوښ دي نو داسې سر وکړه کښېنه که نه میډم بار میدان راوځي ورشه راوی غواړه ټیک ته ځي سیادلې په ځان مه راوله د سیم کاڼي کې واسطې وې نو پخوا به ګیدړانو خلاص کړي خواخې په ما ته کېږي درانه پیغورونه راکې جی په دې څه چل دی بیماره ده د ماشومانو टेंशन मत ला अल्लाह बखैर की हर सब समझ सही ना डॉक्टर से ډېر زیاته یېرېږم मेरी अल्लाह बार सख की नू टेंशन मत ला सही ना د دې د بلډ پریشر لږ چک کې اکثر بلډ پریشر اوچتېږي ما کره نورم تیاره شوه او لالې راشي خور مې خرابه شوه زه پیله د څه ښکلو ما نه څه جوړ شول
ورور ته دې ګوره دقه شی وي ما کره دې مخربان کو بلډ پریشر ستاسو لږ ډېر زیات دی ډاکټر صاحب دا بس کېږي سرب را باندې چلیږي هېڅ خبره نشته الله به خیر کړي هر څه به ټیک شي اوس هم چې له کوره راوتو نو 2 کاسې غټې روجې وخوړې بلډ پریشر دې زیات دی دا په خېټه قدم ږدي څه نو اوس چې بیمار یم نو روټۍ به نه خورم جی میډم دا ونیس نمبر نو کوتا کا بوزه او زه درځم ټیک دی راځئ مخکې شه مخکې شه خدای دې مخ وکړه راځه لورې راځه ویم یې لورې زما د انګور څنګه چلی شو تروري الله به خیر کړي نو څنګه به الله خیر کړي 3 ګنټې خو دننه تېرې کړې څنګه چل به کېږي تروري موږ به خپل کوشش ټول کوو خو هغې د غټ پریشن نه بله ګزاره نه کېږي خدایه جوړې کې مې خیر واچې نن سبا خو چې غټ اپریشن کې نو د اوسپنې نیلې چیچل دي او دې باندې خو بلا پیسې راځي ویم تاسو به داسې دا هغه کړو که نه که داسې خدای خیر کړو تروري موږ به خپل کوشش ټول کوو خو دا راته ووایه خاوند دې ورسره راغلی واو زوی مې هم راغلی ورور مې هم راسره دی او دسخط دا راته ووایه خاوند ته اواز کړه چې دسخط راته وکړي صحیح ده بچې زه بېغیزه پریشن نه کېږي صحیح ده صحیح ده یا جوړې کې مې خیر واچې شینا مرګري یو خبره ته کومه یادو یو د هسپتال جون نه دی مړ خدای دې ساته یو د تانی وای 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 عاصمي ته الله ساته تعالی الله نه درکړي نو اوس الله ته ساته دا کیسونه ټول په هسپتالونو کې کېږي ښه مړ د خدای مسلمانه مطلب مداري چې هسپتال او تانی ته تاسو کورونو روپۍ نه ټینګيږي وته یا بس الله دې راله پرې ثواب وکړي پرې نه خور به راغله خور به راغله خور څنګه چل سی لوري وای به ام سی وی چې د سنه یریدم ما او شو نه مړی او داخله کړه نه مړی وته وای دا په سکول نه وای باندې نو مدد دې سکول نه دی ایک مات خدای دې زریدا کا خدای دې زریدا کا خور بولي داخله کړه دي غټ اپریشن به ولکم یې پرېشن نو مشوشونه مونږ نه کوو مړی ورته ورته وای کنه کورکوریا دا ستا د مخ ځوانه کې خو نه دي چې په ګوتې راونی سو ماته کا دا غټې خبرې دي دا دې ته اپریشن وی خېټه ولا سری خدای دې زریدا کا خزر پکې مړ نشي نه مړه بس نه کوو بس موږ به کور کې ځان له بوسه چيري دا کنه نو خور تاسو کوم د څه په کومه د سخت خبره د خامخا کول غواړي ټول د زما د کوستار د خدای وته کې زما خدای د زبو وته ځسته یا لکه نن مې پرسن پکې مرګي د خدای مسلمانه څه ته د خور راځه 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 خور کوم ځکه هغه دا ینه ورشه د سخت وکنه السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته تروري دی خاوند او کوروري دا زما رول دی دا ګور مې چې کم دی نو بس هغه سپر کیږي ما رول دی خاوند دی بل دی دا راته وایه چې دا ته دسخط وکړي حاجی زه د سبو کوم حاجی د خدای مسلمان اصل خبردار دا زما مشره خور دی او انګلیش کې په خدای اردو کې په انګلیش کې لګي او په پښتو کې دسخط وکړه زه چې په ټي وي کې کله نه کله د سخت کوم دي ته خو لیونی نه دسخط دی وکړو بس کا ورور دې لیونی خو پکې ګوت شوی د دماغ پک د دماغ کې نه چې دماغ خاون دماغ خوږي لیک معمولی دا غري خوږي دا جنیت ماته ګوړې راغانه د پاره وځره دي چې دا زماره د خو نه زیات قدر زما کوي دا څه دماغ علاج وکړه اون دا کنه لکه کوم ځای ده یلو ته کم ځای اوس خو به زمونږ دا کار د خیر وشي ان شاء الله کېږي به تا ټینشن مه لې او دوايان یې مراته ولیکئ چې د هلکانې پټیم د ستورو نه راغلي. دوایان مې درته لیکلي دا دوایان دي باز ټول نه مې راوتلي باندې خوشحاله کړه دې دوايان یې خدایه نه د سلو دا پوستین باز ټول را د سلو پوستین ما ته خو لیونی ښکاري دا راول د دې دماغ چې پاک دی د دې هغه وکړي نه نه خیر دی بچي خفه نه شي اوس موږ کوم کوو راشي دا لاره ده اخبار ته ځکه نه نو څه چې تاسو د خپل نمبر راشي بیا موږ بیماری خو خور مې اکثر بیماری چې بیا حضور راځو کنه دندر اخته شي زما په لمبر څه کې زلاشه نور بیماران دي با دا ډاکټر خو چې مسلمان دي په پوسټو کې باندې کړی دی ګونه ته پوسټ زه کوم کنه تم چې ته بي عزت شوی نه تعالی خو خوان نه درکې څه کې دې تاسو کوم څه خو دا ټول نه کړی نه کړی په لازم چې دا
یمه زما دا غینګو سینګال دی څه گزارې شوې ده الله به خیر کړي ته هېڅ غم مه کوه هر څه به ټیک شي الله دې ډېره خوشحاله کړي په دې سترګو مې داسې خوږه خوږه ولګېدې خوشحاله زما یو کشره خور وه او شکل کې غونډه ستا په شان ده غونډه مونډه ستا په شان ده اوس پالج والې ده نو خولې لږه کږه ده پټېږه مه تروې او ته ولې داسې ګډه وډې وای بهتر اسې په ما چې کومې سختې تېرې شوي دي که هغه مې راته چې ته وې که نه مونږ کار راچکر شوې زمونږ ډېر د خوږو کور دی مونږ دغه کور کې دغه دوه درې څلور کسه یو ته چې ته مونږ کره راشه نو زه به ته غونډل د خپل ژوند ووایم ښه وایه تروې زه صحیح ده کله ګزګار شم در به شم الله دې خوشحاله کړه زه دغلته لږ ناست یم. امان کوه ترورې خفه نه شي لا لاسونه هر څه په صابون وینځه بس مونږ ټول عمر سوټي تپلي دي نو څه به ووایو خدای کوم د کلي خلک راغلي بیخ نه ځان حفاظت نه کوي اوس دې خورخوري ته دې خیال دی لاړلې نو پسې کېناستو هلکه تا به هم چېرته یخه کمره سې کړي مونږ دې شین ور ته کېنولي تباه و برباد شو انت خدای مسلمانه خدای شته کنه خو راتګ ته مې واپس راکېدلي ما یو ډاکټر پکې ده کنه یو دا سترګې د اوږده مرۍ دا ښکلي زلفان دا ښکلي باڼو دا نرۍ پوزه مزېداره یو ځل بیا دا ووایه تک سپین غاښونه وایي شینانو مړی داسې زینې پکې مړه ورک شه سړیه تا سره د ښځو غم دی زما دا ښځې څه چالو شو تا سره واو ما ورته دسخط وکړو بچي ماما ته وګوره په پی ټي وي کې مې دسخط کړي چې په ګیټ دننه ورځم او اوس په ستا د ښځې اپرېشن نه کېږي چې ما ورته دسخط نه کړو بس وشو که نه تا خو پکې جینۍ خوښه کړه خدای دې د سره خلاص کړه تا له څوک جینۍ نه درکوي څوک راپسې سپي راپسې کوي څوک چې کوم دی روټۍ کې راته مالګه اچوي څوک راته شربتو کې مالګې اچوي هغه مریضه د چا وه زما لور یې وشوه خو مړه ده ښه تا ته ما نه ویل ته سپېره انسان یې سپېره ازلي سپېره خدای ته د دې شین اخلاق کې خدای دې ذلیله کړه د مرګ مچ خو تېږو چې کوم ته به ځان سره بوتلي نو مړی مړوړی دی وایي خلک شو منو چې د دې په ځای دا مړ وی خدای نه نه ډاډ ورکړه دا کارونه خو دا الله هر څه کوي که نه ډاډ ورکړه مرګ خو شته خفه نه یم خو چې تا له ولې نه راځي اوس د یتیم په سر کاڼی غورځي ډاډ ورکړه که نه شي نه خو یې میني نه نو بله خبره خفه شوم که نه ما ته خو کمپیوټر کې ویلي وو ستا لږ دی او دلته جینۍ ورته نو د خدای مسلمانه ګوره په کمپیوټر باندې اعتبار کې او بل هم د سر د پاسه الله دې پاده او دا په ایمان وایه دا کارونه خو الله کوي که نه دا کمپیوټر یې مله رالیږلي که نه دا ستا خو نه دي رالیږلي خورخوریا خیر دی ما ته دا د هغه ځای ګټه شوه بله ډاډ ورکړه خورخوریا دې ټیم کې زما زړه یو ټرت کوي چاودو ته ځان لور مې مړه شوه پېغله لور مې لاړه مړه شوه هلک بیا راغی شینا کوم یو هغه سپېره بیا رالی جوړ ښځه مې مړه نه شینا فکر مه کوه هغه لور چې مړه شوه د بل چا وه ناز بې وشه او ډېر ښکلې ده نه مړه ما ته نه ورکوي لس روپۍ مانا ته خدای مسلمان شي نه ولې غاړه واچا تا نه خو یې در سره نه در کوم مړه پیار کرنے والے کبھی ډرتے نہیں ته نه ویلې چې زما به زوی کېږي شینه یو خبر کوم د خدای مسلمانه اوس په دو چيلي ډایرکټ پسه په دو چيلي راولي مرګري غوړه چې نه هغه خو د خدای مسلمانه غوړه اصلا چینګوانه نه جوړ شو اوس زری را دوخه کو تا ته تلې نو بیا خې کوټه نه وړم والله کې ده نه بیا وې زاره چې ما ته تلې بیا ولا جرګوي تاسو کنه خو له موږ ته جنې موږ کومه سپټال